شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په هیواد کې د کرونا وایرس د دویمې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه ټول دولتي او خصوصي ښوونیز مرکزونه وتړل شول، خو له یادې مودې رخصتۍ وروسته ټول ښوونځي او پوهنتونونه نن بیرته پرانیستل شول. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوي او د ژمنیو رخصتیو موده هم پای ته رسېدلې ده. د پوهنتونونو محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي خوشحاله دي چې تر اوږدې رخصتۍ وروسته یو ځل بیا درسونه پیل شوي دي. بسیار احساس خوشحالی دارم به خاطر که تونستیم یک فضای درسی بازم داشته باشیم در پالی همسایه‌های خود. از درس‌های خود پس ماندن، عقب ماندن و دیگه همی که از دولت تشکری میکنیم به خاطر همی که مکتب ما را آغاز کردن. زده کوونکي دغه راز وایي چې د رخصتیو پر مهال هم درسونه ویلي او هم چمتو دي چې د پوهنې وزارت د نوې پریکړې سره سم خپلو ښوونځیو ته لاړ شي. متعلم هستم و خوشحال هستم. احساس خوشی است به خاطر از اینکه تمام شاگردان وقتی از مکاتب خود دور میمانند احساس مسئولیت خود از دست میتن و در اصل این دفعه برای شاگردان خوبیش در اینجا بود، کرونا حکمتش در اینجا بود که کلگی را به قدر چیزایی که ندارن بفهمند. د یادونې ده چې په نړۍ کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره هم مهاله د نړۍ په ګوټ کې کرنټین او ګرځبندیز ولګېد. په افغانستان کې هم د نورو ادارو او عامه ځایونو په څیر ټول ښوونیز مرکزونه 2 ځله وتړل شول.